د کندز والی کوم بې ساری کار وکړ، ولې یې ریسانو ته قران کریم په لاس کې ورکړ، دا هر څه په ویډیو کې را سره وګورئ، خو ویډیو تر اخره در سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د کندز والی عبدالجبار نعیمي د دغه ولایت له ټولو ریسانو څخه د یوې غونډې پر مهال په قران پاک قسم اخیستی دی چې په ادارو کې به هیڅ ډول فساد نه ترسره کوي. په افغانستان کې په ادارو کې فساد یوه ستره ننګونه ده چې حکومت لا هم په دې برخه کې نه دی توانېدلی چې مخه یې ونیسي. د همدغه فساد له امله ډیری کارونه په سمه توګه نه ترسره کیږي، ولس ته خدمات په سمه توګه نه وړاندې کیږي او دا هر څه د دې لامل شي چې د حکومت او ولس ترمنځ واټن پیدا شي. خو په دې برخه کې خپلواک ویبپاڼې تازه خبر دا ترلاسه کړی دی چې په کندز ولایت کې د دغه ولایت والی عبدالجبار نعیمي په اداري جلسه کې ټولو رئیسانو ته قسم ورکړی دی چې دوی به په ادارو کې هیڅ ډول فساد نه کوي. خپلواک ویبپاڼې چې کوم انځور ترلاسه کړی دی له هغې ښکاري چې د ټولو رئیسانو په مخ کې قران پاک پروت دی چې ټولو پرې لاسونه ایښي دي او قسم کوي چې په ادارو کې به هیڅ ډول فساد نه کوي. په ټولنیزو رسنیو هم د کندز والی دغه کړنې ته په ښه سترګه کتل شوي دي او یو شمېر کسانو بیا غوښتي دي چې په نورو ولایتونو کې دې هم ورته کار ترسره شي، ځکه که په دغه ډول فساد بشپړه له منځه ولاړ نه شي نو تر ډېره حده پورې به دغه فساد راکم هم نشي. که افغانستان کې فساد خپل اوج ته رسېدلی دی، خو شکر الحمدلله تازه څېړنې او راپورونه دا ښایي چې ډېر مثبت بدلون راغلی دی. اداراتو کې فساد کم شوی او راټیټ شوی دی. دا خبره نړیوالو هم ومنله او د اشرف غني د حکومت یو غټه لاسته راوړنه یې وبلله او اشرف غني یې په دې کار وستایي چې لا هم دغه فساد په خپلو اداراتو او وزارتونو کې راکم کړي. درنو کتونکو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښ شوی وي، که چیرې مو دغه ویډیو خوښ شوی وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. مننه.